د تبرکلوز ناروغي چې ده د مختلفو لارو نورو روغ انسانانو ته چې دی لیږدول کیږي یا انتقالیږي، یا لکه د تنفس له لارې. هر هغه څوک چې په تبرکلوز باندې اخته وي نو روغ خلک چې د دې سره ناسته پاسته لري د دې لارې چې دی، یعنې د ساه د اخیستلو د لارې دا چې دی نو په دې ناروغۍ باندې اخته کولی شي. همدارنګه د وینې د لارې هر هغه څوک چې په تبرکلوز اخته وي د هغې وینه یو بل روغ انسان ته ورکړي، ناروغه ته ورکړي، یا مثال د هغې د بدن یو غړی یو بل انسان ته پیوند کړي، نو په دې ناروغۍ باندې اخته کیدی شي. همدارنګه که چېرته غوښه یا شیدې صحیح پخې نه شي او په دې کې دا میکروب وي نو په دې ناروغۍ باندې سړی اخته کیدی شي. د جنسي اړیکو په واسطه باندې نه اخته کېږي، چون چې څوک په تبرکلوز اخته وي او د هغې سره چې دی سړی جنسي اړیکې نیسي نو تنفس د لارې چې دی د ساه د اخیستلو له لارې دی ناروغه کولی شي، اما د جنسي غړو د لارې نه انتقالېږي. په هغه صورت کې لیږدول کېږي چې کله جنسي غړي خپله په دې ناروغۍ باندې اخته وي. همدارنګه هغه کوچنیان چې د مور په رحم کې وي او